مهم خبر د دعوت او ارشاد رئیس خبریالان دي ګیري پرېږدي عکس اخیستل ګناه لري. سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته پوره حاله سره ویډیو کې ګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه مهم خبرونه تر تاسو ته ورسیږي. د طالبانو د دعوت او ارشاد ادارې رئیس محمد هاشم ورور کابل کې یوې غونډې ته ویلي خبریالان دې د عکسونو او ویډیوګانو په اخیستو خپل وخت نه ضایع کوي ځکه حرام دي. هغه د مبلغینو لپاره په یوې تربیتي اصلاحي سیمینار کې ویلي موږ د رسنیو استازو ته بلنه ورکوو چې ګیرې پرېږدي او خپل وخت په تصویر اخیستلو نه ضایع کوي. تصویر اخیستل لویه ګناه ده. موږ له الله غواړو چې خدای دې تاسو ته حلاله روزي درکړي. خو په تیرو 2.5 کلونو کې طالبان پر دغه حرام کار نه یوازې چوپ وو بلکې تر هر چا وړاندې په خپله په عکسونو او ویډیوګانو کې څرګندېدل. دا و شمدو کلی خبر تر بیا ښې چارې ښه وخت.